بسم الله الرحمن الرحیم د بدلون یوټیوب چینل تلویزیون ته ښه راغلاست. لکه څنګه تاسو خبر یاست په دې تعلیمي او ښوونیز چینل کې موږ ګڼ نور پلیلیستونه هم لرو. د هغې جملې څخه نن د اقتصاد او د کاروبار اړوند لومړی درسي ویډیو ریکارډوو. انشاءالله په متواتر توګه به دغه لړۍ جاري وساتو او د بزنس او د کاروبار او د اقتصاد اړوند به مهم او ګرم موضوعات تر بحث لاندې ونیسو. نن په دې باندې خبره کوو چې آنلاین کاروبار څه ته وایي، آنلاین کاروبار تاریخي مسیر باندې به خبرې وکړو او په اوسنۍ نړۍ کې د آنلاین کاروبار په راج باندې به خبرې وکړو چې اوس وخت کې آنلاین کاروبار د عمومي اقتصادي حالت د هیوادونو باندې څومره غلبه لري او څومره تاثیر لري او د هیواد په ملي اقتصاد کې آنلاین کاروبارونه یا آنلاین پانګونه څومره تاثیر لري. که چېرته تاریخي لحاظ دا وګورو ډېر لرې نه ځو، نږدې دا 2 کاله موږ تاسو په نظر کې نیسو. دا 2 کالو کې آنلاین کاروبار د 2023 کال په پرتله 2023 کال ته تقریبا 40% زیات شوی دی. لکه مثال په 2023 کال کې په ټوله دنیا کې د آنلاین کاروبار اندازه 4.9 ټریلیون و، مګر په 2024 کال کې 5.4 ټریلیون ته دغه اندازه رسیږي. دا د آنلاین کاروبار یو بېساره پرمختګ ښودنه کوي. پرمختللو بازارونو کې لکه چاینا، USA، هغه بازارونو کې د آنلاین کاروبارونو اندازه تر 15% پورې، اروپایي هیوادونو کې دا سلنه نور هم زیاته شوې ده. د آنلاین کاروبارونو سلنه په 40% ته اوښتې ده. انډیا غوندې هیوادونو کې د تېرو کالونو په پرتله آنلاین کاروبارونو ته خلکو مخه زیاته شوې ده. آنلاین کاروبارونو وده هلته د توجه وړ ده. 28% د هغوی د آنلاین کاروبارونو د ودې ریټ ده او برازیل د ودې ریټ تقریبا 2% ده. پخوا وخت کې به آنلاین ډول یوازې هغه محصولات خرڅېدل لکه مثال د کور وسایل، کالي، دغه شیان به ډېر خرڅېدل. مګر اوس وخت کې آنلاین کاروبار خوراکي توکو ته هم راوښتې ده. تقریبا د تېر کال په پرتله سږ کال 18% زیاتوالی په دې کې راغلی چې آنلاین خوراکي توکي خلک اخلي. ګورئ که دې ته راشو چې کوم عوامل د دې لامل شوي چې په 2024 کال کې آنلاین کاروبار ډېر پرمختګ وکړي. لومړی، کله چې معلوماتي ټکنالوژي زربناوې غښتلې شوې، ورسره اتومات آنلاین کاروبارونه هم غښتلي شول. کله چې مصنوعي ځیرکتیا رامنځته شوه، کله چې مختلف پلیټفورمونه د آنلاین کاروبار لپاره چې ټکنالوژي باندې ولاړ وو هغوی پرمختیا وکړه، هغوی پرمختګ وکړو او معلومات ته لاسرسی پراخ شو، آنلاین کاروبارونه هم ورسره وده وکړه. دا یو غټ لامل ښودلی شو. دوهم، کله چې د مشتریانو د خرید په خوی کې بدلون راغی. لکه مثال پخوا وخت کې خلکو په دودیز ډول اجناس او خدمات اخیستل یا په ټولو کې محصولاتو د اخیستلو عادت د خلکو اوس بدلون کرده. لکه مثال اوس یو نفر د دې خواهش لري چې زه باید په کور کې ناست وم، د محصول عکس په ویب سایټ کې وګورم، د قیمت راته معلوم وي، کله چې هغه د ما خوښ شو زه به هغه سره په اړیکه کې سم، هغه ته پیمنټ وکړم، هغه ما ته هجنس ډلیوري کې، حتی که زه په کور کې هم وم. دا د خرید په خوی کې بدلون ده. دریم، کله چې پر مختلفو هیوادونو اقتصادونو پرمختګ ترلاسه کوي او څه وده د توجه وړ وه، هلته د آنلاین کار اچوونکو لپاره نوي فرصتونه رامنځته شول. دا یو بل عامل و چې آنلاین کاروبار په 2024 کال کې پرمختګ ورسره وکړو. بل د آنلاین کاروبار تجربې ښې شوې، خلک د آنلاین کاروبار تجربې ترلاسه کړې، خلک آنلاین کاروبار ګټور وبالو، خلکو آنلاین کاروبار محسوس کو. یعنې پخوا وخت کې آنلاین کاروبار داسې و لکه یو مجازي بزنس به ښکاره کېدو، مګر اوس وخت کې آنلاین کاروبار عیناً لکه فزیکي کاروبار د حس وړ ده، محسوس ده، خلک په ګټ کې ګټورتیا پکې تحلیلیدای شي او هر ډول ارزونه تحلیل د لکه فزیکي کاروبار په اړه چې کېږي د آنلاین کاروبار په اړه هم کېږي. خو مخکې له دې چې تاسو کاروبار شروع کړئ، مخکې له تاسو آنلاین کاروبار شروع کړئ، تاسو ته زه د 4 مرحلو وړاندیز کوم تر څو هغه طی کړئ، له هغه بعد تاسو به کاروبار شروع کړئ. اول،
ګوره هر کاروبار خاصا آنلاین کاروبار شروع کوي تاسو باید د مارکیټ ریسرچ وکړئ. څه معنی؟ هغه خدمات، هغه محصول، هغه جنس چې ته غواړې آنلاین ډول په خرڅلاو ورسوي باید درته معلوم وي چې دا جنس په چا خرڅوي، دا جنس له تاسو اخلي یا عین ورته جنس بل څوک خرڅوي. معنا خپل سیالانو پیژنې، خپل مشتریانو پیژنې، خاصتا د مشتریانو خوښې او ترجیحات باید پیژنې. دا په کاروبار کې یو اصل ده. ترڅو چې د مشتری په خوښه ارزښت وړاندې نه کې نه په حضوري ډول او نه په آنلاین ډول تاسو هغه څوک اخلي. دوهم د آنلاین کاروبار لپاره یو خوندي پلیټ فارم باید انتخاب کړئ. که چېرته د خپل آنلاین ویب سایټ ځانته جوړئ، خپل باید ځانته داسې ویب سایټ جوړ کړئ چې هغه ډېر اسانه کارېدونکی وي. په هغه کې پیمنټ مشتریان ډېر په اسانه درته وکولی شي او کومه ډیلیوري چې ته ورته کوي هغه میکانیزم باید روښانه وي. بل د آنلاین کاروبار لپاره ته باید آنلاین مارکیټینګ هم وکړې. دا نه کېږي چې ته آنلاین کاروبار ولري خو آنلاین مارکیټینګ ونه لري. دا دواړه سره لازم او ملزوم دي. د آنلاین کاروبار د افتتاح لپاره ته باید آنلاین مارکیټینګ هم ولري. دریم لوجستیکي خدمات باید ولري. لکه کله تاسو اجناس اخلي د جنس چې مثال یو لري منطقې کې د انټرنیټ له لارې چا تاسو چې آرډر درکو تا نه د اخیستو غوښتنه وکړه، ته باید د لوجستیکي خدمات ولري ترڅو دغه جنس هغه ته په مؤثر ډول سره ورسوي. مګم سره د چې آنلاین کاروبار ډېر عام شوي دي او اوس ټکنالوژي عصر کې ډېر د ودې او پرمختګ او د سرمایې فرصتونه خلک رامنځته کړي، دغه ترڅنګ ډېر د دوکو ادرسونه هم دي. لکه مثال تاسو به اورېدلی وي چې ډېر خلکو په آنلاین صرافیو کې تاوانونه کړي دي یا د آنلاین پانګونو په نامه له خلکو پیسې شکول شوي دي. د هغه لپاره دغه مخنیوي لپاره تاسو ته زه 5-6 ډوله دوکې در پېژنم ترڅو تاسو وپېژنئ چې آیا کوم آنلاین کاروبار خوندي ده. اول ګوره یو ډول دوکې دي پونزي سکیمز ورته وایي. احرامي پونزي سکیمونه هغه دوکې دي کله چې یو شخص هغه پلیټ فارم کې داخله اخلي، د داخلي څخه ورسه هغه ته ویل کېږي چې تا ته هغه وخت دا پیسې در سپارل کېږي کله چې ته یو بل کس هم د پلیټ فارم ته داخلږي. دغه احرام د سپورت ته انتقال کوي. هغه پورته لیول خلک چې هغه ګټه کوي، لاندې لیول خلک چې هغه توان کوي، هغه سر بیا ښکار کېږي، بیا ښکارېږي، پورته خلک ګټه وړي او لاندې خلک چې هغه توان وړي. دوهم داسې آنلاین غلاوې او دوکې شتون لري چې په لومړی سر کې تا ته ګټه ډېره لوړه ښیي، پرته له خطر څخه د لوړې ګټې د تضمین وعدې درکوي. دا درته وایي چې مثال د $100 پانګونې سره $1000 ته ترلاسه کولی شي. که هر چېرته چې تاسو ته دغسې یو آنلاین کاروبار اعلاناتو اوریدل یا هم د سازمان لخوا د فرصتونو تاسو هغه باید ډېر ژوره توګه تحلیل کړئ او خاصا مسلکي اشخاص سره په دې برخه کې سلا مشوره وکړئ. بل کله چې تاسو څخه آنلاین پانګونه کې د اډوانس فی په نامه څه وغوښتل، تاسو پوه شئ چې دا یو فراډ ده، دا یو دوکه ده. ځکه په آنلاین کاروبارونو کې بعض وخت کې له خلکو دا غوښتنه کوي د دې لپاره چې ته هغه ګټل شوې پیسې در وباسي، باید یو څه پیسې موږ ته اکاونټ ته ولګي. دا یو فراډ ده، دا یو دوکه ده. خوښ کوي د دې له لارې آنلاین کاروبارونو اعتبار ته صدمه ورسوي. وګورئ کله چې ته غواړې تصمیم دې ونیو آنلاین کاروبار شروع کړې، اوس ته باید یو خوندي آنلاین کاروبار شروع کړې. که خپله کوم ارزښت لري غواړې نورو ته وړاندې کړي، دا لا ښه خبره ده، دا ډېر ښه خبره ده. هغه ارزښت هغه مهارت چې ته حضوري ډول خلکو ته وړاندې کړي، کوښښ وکړه دغه ارزښت آنلاین ډول خلکو ته وړاندې کړه. یو ډېر ښه عاید به ولري او حلاله روزي به ترلاسه کړي. مګم که بیا غواړې له نورو غټ لوی سازمانونو کې فعالیت وکړي لکه امازون، یو خوندي آنلاین کاروبار ده، یو ښه ټکنالوژیکي سیستم ده. کولی شي هلته ته اکاونټ جوړ کړې، د امازون یو کورس واخله، یو میاشت وخت نیسي، دغه په اخیستلو سره دغه په ویلو سره ته کولی شي په امازون کې یو لوړ عاید ترلاسه کړي. نتفلیکس یو بل آنلاین کاروبار ده چې سریالونه، ویډیوګانې ډیزاینوي، ویډیوګانې جوړوي، ډول ډاکومنټریانې اخلي او جوړوي. کولی شي په دې برخه کې فعالیت وکړي.
دغه ابر یو بل اپلیکیشن د آنلاین اپلیکیشن د کولای شي په ټوله دنیا کې د ابر اپلیکیشن فعالیت لري آنلاین ډول ټیکسي خدمات لري د ترانسپورت خدمات لري د خلکو څخه د مسافر او د ټیکسي وان څخه یو اندازه فیس اخیستل کیږي دا ډول خدمات په خپل هواد کې هم کولای شي په خپل سیمه کې هم کولای شي ګوګل تاسو وګورئ د ګوګل بزنس تاسو وګورئ یو ډېر ګټور بزنس ده معلومات په خلک خرڅوي ډیټا په خلک باندې خرڅوي کولای شي دغه پلیټفارمونه چې خپل ډیټا خپل لیکنه په ګوګل کې واچوي یا په نورو داسې سایټونو کې واچوي چې تا ته دغه په اساس پیسې درکول کیږي مننه هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښ شوی وي زموږ د نورو ویډیو لپاره چې زموږ څخه حمایت او ملاتړ کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ